روپۍ طالبانو مقصود دي په بازارونو کې که وسیله مقصود دي. الله دې وکړي چې ښه جواب راکړي، زر جواب مه راکړي، د فکر نه وروسته جواب. روپۍ څه دي طالبانو؟ روپۍ په بازار کې اوس چې ته بازار ته لاړې چشمې اخلې، غوښه اخلې، اصل مقصود طالبانو ورونو دا سلعي او مبيعي دي که روپۍ؟ دوه ډلې صحیح. څوک وایي طالبانو چې روپۍ وسیله ده، هغه لاسونه جګ کوي. څوک چې وایي روپۍ وسیله ده مقصود هغه مبيعي دي، هغه لاسونه جګ کوي. شرمېږئ مه ولا اله الا المذبذبین مه ګرځېږئ. وانا معکم. دا صحیح ده. بل ماته ښکاري چې لکه چې لاړ پکې ته چېرته ګورې طالب جانه؟ ته خو هم لاس جګ کړه، ته ویده یې که ته ده تا ته وایم لالو ویده یې لکه چې دوی دې مړ ته هې ودې لیدې. دا بیا بله ورځ ته وایي چې والله داسې خبرې وکړلې خو زه پرې پوه نه کړم. ما په خبر پوه شه. روپۍ وسیله ده طالبانو. روپۍ څوک ده؟ هغه طالبانو ورونو چې ما سره چې تا هدایي ویلي هغوی پرې باندې پوهېږي، ځکه زه د روپۍ په اړه یو پراخ تحقیق کوم. طالبانو دنیا کې اول بیه د مقایضې وه. بیه د مقایضې دا وه غنم به په غنمو ماما به چې شی راوړل غنم به دې ورکول. تاسې به پوهیږئ دا بیه اوس هم د افغانستان په لرو پرت ماما چې راشي طالبانو موټر دا شیانې چې راوړي بیا خلک یې په چا ورکوي؟ په غنمو، په جوارو، په اوربشو، په کچالو، په پیازو باندې ورکوي یې که نه؟ داسې طالبانو دنیا کې مخکې بیه د مقایضې روانه دا کرا کرا طالبانو روپۍ منځته راغلي. سپین زرو سره یا سپین زرو سره اول کې روپۍ نه وې، دغسې قطعې خرڅېدې، یا کرا کرا مسکوکې شولې، یا مسکوکیت نه طالبانو کاغذي روپیو ته خبر لاړه خبره راووتله دي چې اوس طالبانو د روپیو د حالت له دې کې نن بدلېدونکی ده. نن ټوله دنیا کې طالبانو فزیکي روپۍ نشته، کارت هلته ورکړه بس. زه ایران ته تللی ما ولاکه بیخي رانه ما یعنې خو ما به د روپۍ وینئ که نه بیخي وانه کړه. ملګري را سره هغوی به طالبانو ګشت شی به راویست ګشت به سټي به بېرته روان وو. زه یې مړ کې ایران خو بختور وطن طالبانو. خلکو ویل افغانستان د میوې دي، والله چې بازار ته به ودرېد د طالبانو میوې به دې چې ولیدلې، خپل وطن به دې ویلې چې بیخي یاد نه کړې دومره میوې. نو خبره مې څه کوله طالبانو؟ روپۍ څوک ده؟ مقصد نه ده. امام غزالي په همدې ډېر ښه علمي بحث کوي چې دا وسیله ده. نو چې وسیله شوله طالبانو، روپۍ الله نعمت پیدا کړي. د څه شي لپاره نعمت پیدا کړي؟ د څه شي لپاره پیدا کړي چې وسیله هم استعمال کوي که مقصود استعمال کوي؟ وسیله استعمال کوي. نو چې وسیله مو استعمال کړه طالبانو، دا استعمال د نعمت فما هو له کسو. که ته دا روپۍ راواخلې دا وسیله په مقصود کې استعمال کې، یعنې داسې وګرځې لکه مقصود ولري، بیا طالبانو څوک شي؟ بیا استعمال د نعمت په غیر ما هو له کسو، همدا کفران، همدا څوک؟ ها اوس طالبانو د نن د اسلامي امت ټول علما طالبانو دا انټرنیټي روپۍ څه دي؟ دا اوس په انټرنیټ کې تېر کال افغانستان کې یو مسله شروع شوله، پیسې چې ګټلې ته یې ورته انلاین صرافي. که چا د ما تحقیق هلته اورېدلي طالبانو هغه په دغه مسله کې نه و. انلاین صرافیګانې څه دي طالبانو؟ دا په انټرنیټ کې خرڅې کړه پیسې دي، خرڅې کړه خرڅې کړه. دلته طالبانو پیسې څوک ګرځول څه دي؟ نه شولې پوه. انلاین صرافي تاسې کې چارج داره چې څنګه صورت یې د اجمالي راته ووایي څنګه کېده، یو که چاته معلوم یې راته ووایي انلاین صرافي څنګه کېدله. نو طالبانو ورونو دلته روپۍ ټوله وسي، بل شی خو نه و په بازار کې که نه، پیسې. نو ټول طالبانو په بازار کې اخیستل د پیسو طالبانو. نو پیسې وسیله د طالبانو د موټر دپاره، د غوښې دپاره، د پسه دپاره، د کاشي دپاره، د خولۍ دپاره، د کالیو دپاره، د کتاب دپاره وسیله ده. دلته پیسې څوک شولې چې مقصود شولې طالبانو له غیر ما هو له نه ووتلې که نه؟ چې ووتلې طالبانو دا کفران ده، دا اسلام کې ناروا او ناجایز. خو تاسې بیا ما ته وایه چې هغه ناروا بلې خو بیا د صرافي ناروا وایي. صرافي کوم چې د بازار کې کومه صرافي کېږي دا ټوله څوک؟ دا خو طالبانو ورونو دا پیسې په پیسو اخیستل کېږي که نه؟ نو څوک خو نه ده، وسیله خو نه شوله طالبانو، پیسه پیسو ته شوله. دې طرف نه پیسه مقصد، دې خوا نه پیسه. نو چې پیسو مقصد شوله د صرافي په نارواطوب هم فتوا وکړه طالبانو ورونو خبر وه. صرافي مسله چې ده هغه طالبانو د ضرورت په بنا باندې جایزه کړه. شرعه د هغې په څوک کې راغلی ده، هغه د امت د ضرورتونو په اندازه پورې، ځکه بازار کې صرافي ته هم ضرورت شته که نه، دا د ضرورت په اندازه باندې طالبانو د شارع له طرف نه دا جایزه شوې چې تاسې هغه سره ځکه څوک یو رقم روپیو ته ضرورت لري، څوک بل رقم روپیو ته، څوک بل ته، نو صرافي طالبانو یو ضرورت ده. فاصله دې ضرورت ته طالبانو ټول بازار عام په انټرنیټ کې جوړول، دې ته څه ضرورت ده طالبانو؟ چې ټول بازار روپیو باندې اخلي راکړي، کارونه ټول په روپیو باندې کوي. دا طالبانو د امام غزالي په رایې باندې استعمال الدراهم والدنانیر فی غیر ما هو له کې پیدا کړي الله وسیله ده که مقصد؟ تاسو تېر جوړ کړه په انټرنیټي پورسې جوړ، دا مقصد شو طالبانو. نو دا کفران د نعمت ته یو له دلایلو د پورسي او د هغه بیه نه څه ورته وایي انټرنیټي بیه ته دي چې دا ټولې پیسې یو خو داسې انټرنیټي بیه دي طالبانو شیان شته پکې جنس اخلي طالبانو، هغه نه کوي که ته نه روپۍ په روپۍ باندې. دا د امام غزالي په رایه باندې طالبانو ناروا دې ته فیلسوف وایي که نه چې د نن نه 100 کاله مخکې طالبانو 505 کاله مخکې مل ده، نن 1440 کال د طالبانو تقریبا تر 900 کاله مخکې یوه فکریه کړې ده. نن اسلامي امت دې فکریې ته محتاج. دا طالبانو ملا که نه صوفي د طالبانو، دا صوفي د طالبانو، داسې صوفي نه مو طالبانو
ځان هم قربان او سر هم پرې نه قربان داسې صوفي باندې طالبانو ځان هم ورکوو د امت راوي کوي او داسې صوفي چې طالبانو ورونو هغه له بدعتونو خرافاتو نه بل شی خپروي ته بیا ما ته وایي چې ولې پرې لګېږي نو دا طالبان زه تا سره نه منم هېڅکله نه امت راوي ښه هغه صوفي چې ټول عمر د امت په مړه کېدلو کې کار کوي هغه علما چې امت راوي کوي دی بېرته هغه علما هغه خلک د دوی له لاسه باد کړي بېرته یې مړه امت بېرته مړه کېدلو خوا ته وي او مړه کېږي اسانه طالبانو راپورته کول د امت اسانه مړه کول که طالبانو له همدې خاطې لږ اوبه غواړي تیار سرداب کېږي بېرته وایي کته او دا چې راخېځوي طالبانو دا لږ خلک دا د زړه په وینو باندې کېږي دا ستړي غواړي دا تکلیفونه غواړي ډېرې طالبانو خطرناکې شوي الله دې وکړي چې د یتیم خبر پوه شي